أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. سورة الاحزاب دوشتما سپارہ اور 33 نمبر آیات. دا پیغمبر علیہ السلام بیبیان سرا خطاب دمخ کے آیاتنا شروع دے. وقرن فی بیوتکن دے کہ اللہ پاک دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو تا یو ہدایت ورکڑے دے دا مکمل پردے ہدایت تے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. زنانو تا حکم دار کہ تاسو پلے خپل کورن کے برقرار سے گئے. وقرن فی بیوتکن برقرار سے گئے پلے خپل کورن کے. ولا تبرجن مؤذے تاسو تبرج الجاہلیت الاولی. دا قدیم زمانے دا جاہلیت زمانے دا زنانو دا وطل و پشان بے پردگی سر ازیما کہ اسلام نمخ کے کم طریقہ وا اگر طریقہ وا میں ازیما کور کے دا زرے زمانے دا جاہلیت والو پشان بار مگر دے. جاہلیت والا نہ مراد اگر زمانہ نا کہ اسلام راتلو نہ مخ کے پا دنیا کی خوارا وروا. پدے لفظ کے اشارہ دے تکیگی کہ دے نرست گورے بیا ان جاہلیت را روان دے. اسلام نہ مخ کی جاہلیت تیر شعرے و پسے بیا جاہلیت را روان دے. بے حیائی اور بے پردگی را روان را. شاید چه زمان دا زمانے جاہلیت اور بے پردگی تا پکی اشارہ تیرے موجودہ وقت کم بے حیائی لا بے پردگی لا دا سے مگر ہوئے. دا خود اسلام نمخ کے خلق دا سے کل نو آغا جاہلیت ہم بیاد دی موجودہ زمانے تراوستا. پا آیات کے دا پردے متعلق اصلی حکم دارے جے دا زنانہ دا پارک کور دے او بغیر دا ضرورت شرعینا بہر بنوزی. دا پختنے مسلمان زنانہ دا پارا یا کور دے یا گور دے. دا بخپل کور کی بہر با اوزینا او یا وفات شو قبر تلار دا نو بہر با اوزینا. البتہ ضرورت شرعی خواب خواب پورا کئی لکہ عمرے لبزی حج لبزی دا سی نچے بس کور کے مرگا پورے اسیدل او بہر نوتل دا پی فرض عین شو. نا عمرے لبمزی حج لبمزی مورکا لبمزی او مارکیٹ ہے دی نجوڑی کی مارکیٹ تا دی ندی چکا اوڑا دی ندی. ندی آیات کے دا پردی اصلی حکم دا شو
کہ زنانا بلا ضرورت شرعیہ بار ازینا وسره دو فرمائل لکه څنګه چې د اسلام نمخ کې زمانه جاهلیت کې ښکارا بے پرده به ښځې ګرځېدې اقسمه ګرځې د تبرج خپله معنا ښکاره کېدل ظهور ښکاره کېدل دې دی کې مراد د زینت ښکاره کول پردو سړو ته غیر متبرجات بزینہ نو باہر پردو سڑو ترا خپل زینت نخکارا کئی اسے دکاندار سے اکیلے استا بازار سے مارکیٹ تلا رہا دال جاہلیت طرزیوں کا او دکان ته نه تو هغه ته پرده راکړل دی پلار دی که دی رور دی که دی زیر چې هغه سره په پرده کې کېناسته دا پرده څه مطلب چې د نورو خلکو د نظر نه پناه شوله نو دا دکان کې چې کم کس دی دی رور دی که دی پلار دی که دی زوی دی دی څه دی که خاوند دی چې ده سره پرده کې کېناست دا ټول جاهلیت دی نو نه د مارکیټ او بازار ته سودا لځي او نه دي د یو پردي سړي سره خپل زینت ښکاره کولو خبرې کوي نو د الله په نیز د زنانو پرده ده او دا پرده په کور کې حاصلېږي ځکه دا الله کور له پیدا کړې ده او د دې نوم دی کور والا د زنانو نوم دی کور والا البته څه عجیبه غوندې نظام د بل شان ته کې عمرم بعضې زنانوي زما کور والا سړی یادی زما کور والا نو داسې کې خطا دی چې سړي ته کور والا دی خو مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے دنیا کا یہ نظام الٹا نظر آتا ہے خزی وی زما کور والا دا زما کور والا نو کور والا لفظ دا زنانه دا پارا دی سړی به وی چې زمون کور والا نو زنانه دا پارا الله کور دا پردی مقرر کړی دی نو دا کور والا دا او دا کور کارونه به کوي او په پرده کې به کوي دویمه خبر دا معلومیږي کہ د ضرورت په وخت کې کله کله زنانه وتې هم شي خو چې اوځي نو بهر به خپل زینت نه ښکاره کوي بلکې غټه برقه د پښتنو پخوانۍ چې کومه غټه برقه یا پخوانۍ پړونې اوسنۍ خو لوپټه ده نری لوپټه په سر کې او په هغې کې اوځي بهر د دې لوپټې لاندې کم قسم کمیسی اغسطلے پیو سنگرے کلپ پشترا نشتا دا ټول سخکاری نو دا خو پړونی نشو دا خو نری لوپټه چې پخوانو بزرګانو زنانو کور کې نه استعمالوله هغه لوپټه ده اوس د بهر مارکیټ وغیره دپاره د پړوني کار کوي دا د پړوني دی نه دا خو هسې بې ستره بې پردې بهر راوتلې ده نو د ضرورت د پاره که زنانه بهر راوځي نو غټ پړونی غټه درنه برقه چې سر نختو پورې ټول بدن پکې پټ وي چا ته پته نه لګي چې دا وړنه او که دا غټه ده دا بوډۍ ده که دا پیغله ده داسې پته نه وي نو داسې پړونې کې وځي او خپل ضرورت دې پوره کړي بیا دې کور ته ځي یدنین علیهن من جلابیبهن وقرن فی بیوتکن د خپل کور کې برقرار اوسېږئ قرار فی البیوت واجب شو نو د کوره بهر وتل مطلقا حرام شو منع شو خو اول دی آیات کی فکر چې ولا تبرجن کې اشاره وشوله چې مطلق وتل د ضرورت په وخت کې منع نه وي
ضرورت وقت کے جائز لی بلکہ اغوت المنع لی چپائے کے باغ پل ڈول پر دو سڑوں تختارہ کی بل دوتو دپارا دا سورت احزاب بل آیات کی یدنین علیہن من جلابیبہن داخل چ بہر ازی نو پزان نے پڑونے راخ خور کی اوزان نے پٹ کی گورا ضرورت لطلل شتا پڑونے برقا پردہ بپکی نو پردہ کے وطل جائز دا ضرورت پا وقت کے احادیث کے دا زنانہ وطل جائز راغل دی قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن بیانو تا پیغمبر علیہ السلام اجازت کر قد اذن لکن تاسو تا اجازت شعر ان تخرجن کہ تاسو اذے لحاجتکن قل ضرورت تا پارا ضرورت لوطل جائز اس دا آیت حجاب نازل دون پس دا پردی حکمات لنا پس دا خبر راغلی نو ضرورت تا وقت خدا دا کورتیشی ضرورت سلے حج لداخلہ کی عمرے لداخلہ اکلنا خپل محرم میں سروی پا پردہ کے بدا مکہ مکرمی تا مدینہ منورے تا لارشی لوے سفر دے خدا نے ضرورت شرعی دے نو اس خدا رسی پتانا پابندی نہ لگو دے کہ نہ حج عمرے لبم نہ دے وقرن فی بیوتکن قربنا سے زیبنا نہ حج لالشا دارنگ بعض جہادن پا مقبہ نے پیغمبر علیہ السلام زان سر اخپلی بیبیانے بوتلی دی خو جہاد کی بیبیانے چتلی ورغی تو چلو لی ندا نور خدمات دا پارا لیکن مریض خدمت دارو درمل اوبو وغیرہ دقا خدمات پا جہاد کی کردی اور سرو سر سنگ پسنگ جنگی دے گوئی بیبیانی نیدی دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانی گاونڈ کی تپوس پختن لہم تلی دی اکلی لست دا بکے گوانڈیانوں کے رشتہ داروں کے سوک بیمار دی زنانہ بیمار رہا زنانہ بلا رشی پردہ کے بلا رشی دا مریض گوانڈی رشتہ دار تپوس پختن نبو کی خو زنانہ چی دا پردی سوی تپوس لزی نو گوری دا زنانہ با دے مریض سر ملاقات نہ کئی گوانڈ کے سرے نہ جوڑا رہے اور زنانہ فلانی کاکا نہ جوڑے عزت تپوس لر ناغ فلانی کاکا سر ملاقات نہ کئی ناغ کور والا لبورشی تپوس بکی کاکا میں سنگا رہے ماما میں سنگا رہے ناغ بوتوی چی خلے یاغا مریض سوے چی فلانے بھی دی ستا تپوس لراغلے دعام داتا کئی آغا من پا پردہ کے دعو کی نو دا زنانہ چی تپوس لتلے گا دا پردی سلی سارا تپوس اوشو ملاقات بنا کئی اگر کدا سرے بزرگ بھی ہوں گوان خدر آجم اسی رازے دا استاذ تپوس لزو استاذ خسبرگ دے نا استاذ خسبرگ دے خود سرے دے اور اللہ و رسول تابان لے سطر لازم کر دے استاذ بم سطر کی دا زنانہ بم سطر کی دا زنانہ نا تپوسو کا کہ مریض سنگے دے گا تو ہی خلے زخلے دے خوشحالہ کا دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی دا پیغمبر علیہ السلام وفات نرستو ہم حج عمرو لتلی دی صحابہ کرامو تے انکار نہ کرے بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل دور خلافت کے دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی خپل خرچہ بانے حج بلے گلے خپل خرچہ حج لبے لے گلے نو دا حج و دا عمرے دا پارا تاگ دا ضرورت تے کہ نفلی حج ہوئے ہم او کہ فرضی ہوئے ہم او کہ عمرے سنت تا
بغیر زنانہ تک دینا جائز دی خود دیر سر شرط پالے کہ دے زنانہ سر بخپل محرم وی یا بخاون وی و سرا یا دا سے کس کی نکاح و سرا نکی گی لکتر ماما رور روارو خورئی دی سر نکاح نکی گی دی سر پا سفر بانے لاشی گرانو محترم اوریدن کو دا کیسٹ پتا ستا پیښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 دام بار دی او غم بار دی نو د دې دا سفر اخشو نو دی له وطن جایز نه دی خاوند څنګه به ضرورت پوره کوي خو چې دا مزدورۍ لذي نو ام په پرده کې به ځي بې پردګي به نه کوي موجوده وخت ډېر زیات د فتنو د فسادونو ډک دی انتهایی کوشش دی کوي چې د کوره بهر ونځي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن برقراری انہی سے برقرار اسے تاسو فی بیوتکن تاسو پا کورن کی اے زنانو پخپل کورن کی برقرار اسے گے زنانا خپل کور کی برقرار ہوئی نو شریعت سے دا حکم کرے سے کور کے دے برقرار ہوئی نو دا قدر من و عزت من دا او کبار اوتا نو زانے بے قدر و بے عزت کا بعض زنانا دا سی چاہا پخپل بے پردی نو دا سی و با پردہ زنانا چا پا کور کی نو دا بے پردہ زنانا و کرلا رشی فلانے تا فلانے زیلی دلے دے ہوئی نا فلانے خار دلی دلے دے نا فلانے مارکیٹ دلی دلے دے نا ما خونه دلی دلے ولو پلا پقاری کی چه بارو زمارا شریعت نا خلاف خانو دا کور کے غوا والا دا دا تم والا ستاو دا دے غوا منز کے صفاق دے تم بار نوزی و دا غوام بار نوزی راغا زبر پس راشما او زبر بوزم خسیل بو کی فلانے مارکیٹ پوینے فلانے مارکیٹ پوینے رمض آزاد شی دا بے پردے دے با پردے تا لیکچر ورکی کل کلا تیرو زیر وسر لارشی او کل اخیار زنانوی چه داوتا استا دا غوا منز که سفرق دا چه تم کورے او غوام کور دا اغاوتا ازد دے غوا پشانت خیم او دا بہر خرو پشانت خیم چه دا پردو خرو سر یوزے سری بہر چه کم خرگرزی او آگا خرو سر زم یو خرش مگر زم داغین خدم چه دا دے خپل غوا پشان کور خیم نبار او زمان قدر کمیگی کورناستا درنه ده چې بارو سے بار بشپکے د دیہاتو کې زمیندار ساروی بوزي راولي یو ساروی دا سے غټه سوټه وکړله وړولو د کولې کاڼي ماڼي ویشتلې پتله مدرې مرض یو سوټه داسې لږه اوچه نیمه لمده او نیمه اوچه دغه وخت کې وړو کاڼي ویشتي او کاڼي ورغه سوټه کې د منځ کې ورننوته نیم ډیپ ډوډو او نیم ښکارا نورا ہوا پہ لگेدل سوټه خو اوچه شو دا کاڼي پکې منځ کې کلک شو بل رضا پشکاله باران راغی اوبر روان شو ناګره دا سوټه پورته شوله چې پورته شو کاڼي پرې دا اوبو په سر دا اوچه سپیا روانه ده او منځ کې کاڼي سیند ته ورسېده سیند کې ډېر کاڼي ویښ کې پراته دي د سیند د ویښ کاڼي اواز کوي کاڼیه مزې دې وکړې په ټول دریاب کې د فلاني ځای نه فلاني ځای پورې چکر دې ښه ولګاو
مزے دے اکڑے دا سوٹا کنخط کام دے تو وی تاسو درانی پختل سے برقرار یہ اور سپک سر شب سپک شمدو دو پسر روانی نکم خدا چی کور برقرار دا درنرا اور چی دا بہر رو تسپک سر شو سپک شوا وقرن فی بیوتکن خپل کور برقرار شا درنہ خود پختل سے کینا قدر من و عزت من اور چی باہر رو تین سپک شولے خلیر پختنا مسلمان چرم سپک نکی وقرن فی بیوتکن برقرار اسے کے پخپل کورن کے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا مؤز بہر ولا تبرجنا مؤز بہر تبرج الجاہلیت الاولا پشانتی دوتلو دا پخوانے زمانے دا جاہلیت بے ستر بے پردے موزے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ دا حکم عام دے یواز پیغمبر علیہ السلام بھی بیانو دا پارنا بلکہ دا تمام امت تا پارا اقمنا الصلاة منذ قائم وے وآتینا الزکاة زکاة ادا کوئے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ حکم منا تابداری اطاعت کرے دا اللہ اور دا اللہ دا رسول دا نور خلق و نزیات اہتمام کرے دا اللہ و رسول فرمان منا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ منذ قائم وا بے زنانوں تا حکم دے منذ قائم کا دا حکم نارینوں تم دے اور زنانوں تا ہم دے ازواج مطہرات پورے خاص نہ دے کہ پیغمبر علیہ السلام دا کور بی بیانے دی منز کرو نور زنانہ دے نکل نا دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانے با منز کئی دا نور امت بی بیانے با منز کئی زکاة پور کئی دا اللہ دا اللہ دا رسول حکم بمنی دیکھ استثناء نشتا چے فلانے حکم بمنی و فلانے نا حکم عام دا پارا دے البتہ پیغمبر علیہ السلام بھی بیانے دیتا زان لے حکم شرچ لستن کا احد من النساء تاسو دا عام بھی بیانو پشانتنے این اتقیتن کتاسو تقوی اکڑا نو کتاسو یو منز کوئے نو دا عام امت دا دو منزن ثواب تاسو تا ملاوی نو تاسو خصوصی اہتمام اوکے چی منزو کے نو عام امت تا حکم دے چی منز کوئے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ منز قائم و زکاة ادا کوئے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ اتابداری کوئے تاسو دا اللہ اور دا اللہ دا رسول تابداریو کے دا اللہ اور دا اللہ دا رسول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس بے شک اللہ ارادہ لری لیذہب عنکم الرجس چستاسو نا گندگی و پلیتی لری کی اہل البیت اے دا پیغمبر علیہ السلام کور والو ویطہرکم تطہیرا پاک کی تاسو لرا پاکول سرا دخپل شان مطابق اور دا پیغمبر علیہ السلام دا کور مناسب دا عمل زیاد اہتمام کوئے انما یرید اللہ بے شک اللہ ارادہ لری لیذہب عنکم الرجس کہ رجس در نلری کی رجس ستوئی نو رجس دا بوتانو پمانا بانے امراضی وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ دا بت پرستے دا گندگے نزانو ساتے رجس دا بوتانو پمانا اور کل کل دا رجس مطلق گناہ پمانا بانے رازی اور کل کل
پمانا دا عذاب امراضی او کلا کلا دا نجاست او گندگی پمانا باندې راضی ام یو لفظ دے دا گنے معنی دی خلاصہ دا کہ کم چیز شرعن یا طبعن قابل نفرت گنلی شی اغیت رجس وی قابل نفرت دا کرک قابل شی اغیت رجس وی اللہ وی دا پیغمبر علیہ السلام کور قابل نفرت اخلاق عادات وغیرہ نا پاکو ما انما يريد الله بشك اللہ ارادہ لیذهب عنكم الرجس جستاسنا قابل نفرت سی زنا لے کی کہ اخلاق دی کہ عادات دی کہ عقائد دی قابل نفرت ناجائز دا گناہ کارنا ادرنا اللہ پاک لے کی اہل البیت اے دا پیغمبر علیہ السلام خاندان والا ہو وَيَطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ تاسو پاک کی مخ کی خطاب پا آیات کی دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ترے نصیغے دا مؤنث استعمال شوی دیدے کہ اہل بیت لفظ راغے نو پا دیدے کہ دا بیبیانو سرا اولاد او مور پلار ہم داخل شو نصیغے دا مذکر راغللا عنکم لتاسونا للکی لیذهب عنکم دا پیغمبر علیہ السلام تمام خاندان نارینہ زنانا ٹول پاکی اسرارن ویطہرکم اللہ تاسو پاک کی نارینہ زنانا ٹول اہل بیت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ یادوے تاسو ما یتلا چلستیشی فی بیوتکن ستاسو پا کورنکی لذا پیغمبر علیہ السلام بیبیانے اغیت دائیو خصوصیت تی چی دوی پا کور کی با وحی نازل دلا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ یاد ویتا سما قرآن یتلا چلستیشی فی بیوتکن ستاس پدے کورن کی سلستیشی من آیات اللہ دا اللہ آیاتنا والحکمہ او دا عقل مند خبرے دا پیغمبر علیہ السلام کور کے آیاتنا لستیشی دا حکمت خبرے دا عقل مندے پکے ہم لستیشی آیات نہ مراد قرآن حکمت نہ مراد دا پیغمبر علیہ السلام تعلیمات حکمت دا پیغمبر علیہ السلام سنت طریقے وَذْكُرْنَا یاد کے خی یاد کے دا یادول دا مطلب کہ عمل پیو کے یاد یادول دا مطلب جستاسو پکور کے کم آیاتون نازل شو یاد پیغمبر علیہ السلام کم خبر مبارک احادیث مبارک تاسو بورے دی نو وذکرنا دا دیر یاداش دا مطلب کہ نور امت تے ارسوے نو دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانو چی سا اوریدنی دا پیغمبر علیہ السلام نا دا غیر تعلیم طول امت تا رسول دی نو دا قرآن پشانتے دا حدیث حفاظت ہم لازمی دی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ آیاتنا یاد کے والحکمہ احادیث یاد کے نو دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرامو کہ کم احادیث اوریدلی دی اغا احادیث ہم یاد کری او امت تے رسولی دی نو سنگا چھ قرآن محفوظ دی نو صحابہ کرامو تابعین تبا تابعینو
اگوی ورپسے احادیث ہم محفوظ کری دی بے حفاظت پاتی دی. ان اللہ کان لطیفا یا دا نور بیبیانو دا طرفنا پیغمبر علیہ السلام تا دا درخواست راغے جزے پدے پدے قرآن کے نارینو ذکر شتا خود دے زنانو ذکر نشتا. یا دا عام بیبیانو دا سوال راغے چی دا پیغمبر علیہ السلام دا بیبیانو ذکر خوراغے نو دا دے عام بیبیانو ذکر اونشو. نو اللہ پاک دا دے زنانو دا تسلے دا پارا تفصیل سرا زان لزا اللہ نارینا او زنانا ذکر کر چھ در زنانو تسلی اوشی چھ نارینوی کا زنانوی نارینوی او کا زنانوی او چھ دا اللہ دا دن خدمت کئی دا اللہ حق نزایا کئی نو چھ سنگا نارینو تا روحانی او اخلاقی ترقی ملاوی گی ذرائع و اللہ ورکلی دی. نو دقا شانتا اللہ پاک دا میدان زنانو تا ہم قلو پریشرے کہ دا دن ترقی غوارے ذکر فکر کے اللہ رضا کے نو زنانو ہم دا مقام حاصل ہولی شی. نو پدے دے کہ دا زنانو تسلیو شلا اکثر حکمنا نازل دل وقت کے دا نارینو ذکر ہوئی او حکم تقریباً دا نارینو زنانو یو لے نصب بعض احکام دا سیدی چاہے دا زنانو زان للی دا سڑو للی دا غیر ذکر جدا لے. نو دے آیاتنو چا اللہ پاک نارینا زنانا دوارا ذکر کن. ان المسلمین والمسلمات بے شک حکم منن کے مسلمانان نارینا اور مسلمانان خزے مسلمانان سڑی اور مسلمانان خزے والمؤمنین والمؤمنات او ایماندار سڑی اور ایماندار خزے ایمان اور اسلام دیکھیں فظاہر الیکشن فرق لے. اسلام انقیاد ظاہری تو ہوئی انقیاد تابداری تو ہوئی نو ظاہری اندامون باندھے کہ کم تابداری دا اللہ رسول کی گی نو دغتا اسلام ہوئی اور دے بندت مسلمان ہوئی. اور ایمان انقیاد باطنی تو ہوئی پزر دننا دا اللہ رسول صحیح عقیدہ لرل وغیرہ دیتا ایمان ہوئی اور دے بندتا مومن ہوئی. نو ایمان انقیاد باطنی تو ہوئی اور اسلام انقیاد ظاہری تو ہوئی. ہو ایمان اور اسلام دوڑ یوم سرا لازم اور ملزوم دی. دس ونی کہ وہ سرے مومن دے خو مسلمان نہ رے یا مسلمان دے خو مومن نہ رے نہ مومن بموی مسلمان بموی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات بے شکا مسلمانان نارینا و مسلمانان خزے والمؤمنین والمؤمنات او ایماندار سڑی او ایماندار خزے
والقانتین والقانتات، او اغسلی چھ بندگی کون کی دی، قانتین عبادت کون کے بندگی کون کے سڑی، والقانتات او بندگی و عبادت کون کے خزے، والصادقین والصادقات او رشتن سڑی او رشتن خزے، والصابرین والصابرات او صبر کون کے سڑی او صبر کون کے خزے، صبر پدے کے طول شریعت راغلے رہے، نارینہ زنانا کہ دا شریعت تمام احکام منی نو دا صابرین و صابرات تی، تمام دا نیکے کارون کون کری، تمام دا بدے دا کارون نزان منے کون کری، پا تمام مصیبتوں و تکلیفوں کے ثابت قدم پاتی نو دقتا صبر والا ہوئی، کہ نارینہ دیو کا زنانا پا شریعت بانے پابند نارینہ و زنانا پابند شریعت، صابرین و صابرات، والخاشعین والخاشعات خشوع کا ان کے سری، خشوع کا ان کے خزے، خشوع عاجزی کا ان کے، والمتصدقات او خیرات کا ان کے سری او خیرات کا ان کے خزے، متصدقات خیرات کا ان کے، تصدق کا ان کے نارینہ و زنانہ، والصائمین والصائمات اور روزہ دار سری اور روزہ دار خزے، والحافظین فروجہم والحافظات او اغسری چھ دخپل شرمگاہ حفاظت کئی، والحافظات او اغزنانا چھ دخپل شرمگاہ حفاظت کئی، والحافظین فروجہم اغنارینا چھ دخپل شہوت دزے دخپل شرمگاہ حفاظت کئی، خلاف شریعت کارن رضان بچ کئی، والحافظات او دارت اغزنانا کہ اغوین دخپل شرمگاہ حفاظت کئی، خلاف شریعت کارن رضان بچ کئی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات او اغسری چھ ذکر کون کری، والذاکرین اللہ کہ اللہ یادون کی دیر دیر، والذاکرات او اغزنانا چگوی یادون کی دا اللہ دی دیر دیر، ناری ندیو کزنانا دی اللہ پاک دیر دیر یادائی، کثیرہ لفظ پکراغی دے نور سرے کثیر ملے ویلے چی روجی دیری نیسی خیراتون دیر کئی وغیرہ دانوئی، خود ذکر سروئی چی والذاکرین اللہ کثیرا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کی شرطون نشتا چی پا اودس کے بذکر کے و بی اودس بین کے، پا ناس بے کے، پا ولار بین کے، پا روال بین کے، ہر وقت ذکر دا اللہ کوا، پا ناس سے پا ولار پا ملاس سے پا روالا، پا مازکے بے مازو، پا اودس کے و بے اودسا ہر وقت ذکر کوا، اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تیار کردے دے تمام ناری نو زنانو دا پارا، اعد اللہ لهم اللہ تیار کردے دی دا پارا مغفرتا بخشش و اجرا عظیما اور دیر وے اجر والا اللہ تیار کردے، دادا ایمان کل صفتنا ذکر شو،
کدا صفتنا نارینو کی دی او که زنانو کی دی نو دا محبوب خدا دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذين آمنوا بشك خلق ایمان رولے وعملوا الصالحات وعمل نیکی کرے سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ بدیر پر محبوبیت پیدا کی. دادا تمام مخلوق محبوب خلق دی. دادا اللہ محبوب دی اور دادا اللہ دا مخلوق ہم ہر سب دو سرمین کئی. مریم بنت عمران دا عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم. خدیجہ بنت خویلد دا پیغمبر علیہ السلام لنبے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور درم نمبر فاطمہ بنت محمد دا پیغمبر علیہ السلام لور فاطمہ بی. اور سلورمہ آسیہ دا فرعون خزا. ندے حدیث کے بی بی مریم سر درے نوری بی بیانے آغللے چدا دا طول عالم دا بی بیاننا افضل شلی. دے وجہ دے آیات کے چکم دا پیغمبر علیہ السلام دا بی بیانو افضلیت راغلے دے اگا پہ خاص حیثیت باندے دے اگا دا چدا دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی دی نزکا افضلی دی. کہ دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانی نشن بیا تمام عالم نا افضلی ندی. اس بی بی مریم غورا دا بہترین دا خود پیغمبر علیہ السلام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دام غورا نہ دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا بی بی مریم نہ درجہ کی اوچتا دا. اس دے دیکھئے بل مقابلہ دا یو خواہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام لور اور بل خواہ عائشہ بی بی دا دا تمام عالمنا دا طول مغورہ بی بیانی دی. دی دو کے کم یو غورہ دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غورہ دا اور کلور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غورہ کم غورہ دا. کتی تو گورے کہ فاطمہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام دا ظلم مبارک ٹوٹا جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دا پیغمبر علیہ السلام دا بدن مبارک ٹکڑا دا دا فاطمہ غورا دا. عائشہ بی بی خو دا ابو بکر صدیق دا قطرہ دا دا فاطمہ بی بی غورا شوا دا عائشہ نا. خو کدے پل رکھتا ہو گورے کہ پا قیامت کے ہر سڑی سر اختل بی بی بجہتا والا رہی. نہ عائشہ بی بی قیامت پر از پیغمبر علیہ السلام سر جوختا اور فاطمہ بی بی خالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جوختا جدا شنو فاطمہ بی بی پاتش عائشہ بی بی غورا شوا. قیامت کے بعد عائشہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام سے فیصلہ نشلا دا فیصلہ اللہ کا سپارا لینا کہ کم غورا دا دوارا کھولی دی. فاطمہ بی بی پختر زیخ کھولے عائشہ بی بی پختر زیخ کھولے. فیصلہ گرادا شولا. اللہ دی ٹولو سره د مسلمانانو مینه محبت پزړه کې وساتي. بیبیانو ته دا فضیلت پسې دی ان اتقیتن که چېرې تاسو کې تقوا وي نو تاسو غوره نو اصل شی تقوا ده. ورپسې دی بیبیانو ته الله حکم کړی دی چا سره خبرې کوي نو خبرې به داسې کوي چې زیږي زیږي خبرې به کوي. آواز کے بعد استغوال پیدا کے فلا تخضعن بالقول نرم پستے خبر مکوا زمانہ کہ دا پردی سری سرا پا نرم نازک لہجہ کے خبروں کی دا دے سری پزر کے شیطان کار شروع کی.
اگر چې پس پرده خبرې کېږي پردې سړی پردې ښځه مخامخ نه دي بطور مثال ټلیفون باندې خبرې کوي او دا نرم و نازک لهجه باندې خبره شروع شي نو زنانه هم نازکې دي او د دې سړي زړه کې شیطان کار وباسي نو د دې نرم نازک خبرو اثر په زړه کېدو شي چې ملاقات کول غواړي بیا د کلام اثر وي لیدل غواړي موسی علیہ السلام چې د الله سره خبرې په کوه تور کولې نو ماګه خبره سره یو شوق پیدا شو وی رب ارني انظر الیک رمضان راته وښیه دا څومره ښکلې خبرې کې چې لږ دې ووینم یو شوق پیدا شو نو د کلام اثر وي د کلام نه پس د لیدو شوق پیدا کېږي نو یو زنانه چې نرم و نازک لهجه باندې یو پردي سړي سره خبرې شروع کړي د دې پردي سړي په زړه کې مراشي لیدل غواړي چې دا به څنګه وي خبرې خو ډېره ښکلې لګي او نوره نمونه به یې څنګه وي شکل و شباهت به یې څنګه وي لیدل یې بیا غواړي دغه رنګ د دې زنانه په زړه کې یو شوق را پیدا شي چې دا په ټلیفون وغیره ما سره خبرې کوي دا سړی لیدل غواړي نو د دواړو طرفو ته د ملاقات شوق را پیدا شي شیطان پکې کار وباسي ناګانه ملاقات وشو ملاقات کې بیا یو بل سره لاس ملو شو بیا په مزه مزه انتها یې دا شي چې دواړه مجرمان شو دوزخ ته لاړ شي د دې وجې نه الله زنانو ته حکم وکړ چې په ستغه لهجه کې خبرې کوه چې د چا منافق په زړه کې تمه پیدا نه شي ستغه خبرې کوه چې زړه یې نه تور شي چې ته نرمې خبرې کوې خو زړه یې راخ کړه دا خو دلکش شوله نو دلکش نه دلکش کا ختم کرا زړونه پردې زړه سیکې که نکاح دې ورسره کوې نو د نکاح خبره جدا ده چې نکاح نه کوې نو دلکش نه دلکرش کا پردې زړه دې بل ته پرېږده بل به وله خدای پیدا کړي تا له بل او هغې له بل پردې زړونه مه راکاږه فیطمع الذي فی قلبه مرض چې په زړه کې مرض وي نو هغه په زړه کې تمه پیدا شي دې وجې نه زنانه چې په مانځه ولاړه وي نو دا به لمونځ نه په زوره کوي سړی چې لمونځ کوي او مخې ته یې څوک تېرېږي نو دې ورته دا خول غواړي چې زه په مانځه یم خبره خو نه شي کولی نو دا سړی به لمونځ د مانځه سبق به لږ په زوره کړي نو دا مخې ته تېرېدونکي سړی به پوه شي چې دا سړی په مانځه دی نو مخې ته به یې نه تېرېږي او که زنانه لمونځ کوي څوک یې مخې ته تېرېږي نو زنانه به اواز نه پورته کوي ځکه اواز کې دلکشي ده نو دا زنانه به د یو لاس په دې شا باندې د بل لاس دا ګوتې راخلاصې کړي او پاک اواز به ترې وځي دا څه بنده به پوه شي چې دا زنانه په مانځه ده خبره به تیزۍ نه وته گرانو محترم اوریدونکو دا کیسٹ پچاس کا پېښور ښار کې بیرون کچرے گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 زنانه به په پړونو کې سر نه خپو پورې ځان پټ کړي لارې معلومولو لپاره روبن به وکړي لکه پښتنو زنانو چې پخوا درنه برقه به وه ټول بدن به پټو او د سترګو لپاره هغه نري نري سوري به روبن دغه مې یو ښه طریقه ده یا غټ پړونه به په سرو په هغې کې د یوې سترګې لپاره به یې ورکوټې سورې پرېښو یوې سترګې ته مخامخ لار به یې پیډېده نو دا د ستر طریقه ده اوس هم په مدینه منوره کې د احد غر سره زنانه ناستې اوس بعضې سودا خرڅوي څه جړي بوټي خرڅوي یا نور څیزونه خرڅوي د هغې لاس ته تورې دستانې وي خپو ته یې تورې جرابې وي
لوی غټ صادر تک تور داغې نه تووي او د یوې سترګې عمرزی په هغې کې خالي وي او سودا خرڅوي څوک پوهېږي نه چې دا بوډۍ ده که دا پیغله ده دا د رنګه څنګه ده هېڅ پته یې نه لګېږي نو دغسې ستر وکړه په ځان پړونې راښکته کړه دا د الله حکم دی د رسول الله حکم دی سر نختو پورې ځان پټ کا ته درنه شوې ته عزتمنده شوې او چې تا نه بورقه شته او نه د پښتنو د مسلمانانو درې پړونې شته او نرۍ لپټلې په سر کړې ده دا د لارې کوڅې پړونې دی او کمیس پرتوک داسې دی چې کمیس ترخته ختلی دی او پرتوک داسې دی لکه د چیلې نری نری خپې نو دی که ستا ستر کم دی نو دا ستر پرده دې نشته ته د خدای او د خدای د رسول مخالفه چلېږي خدای دې سمه مسلمانه کړه دا لباس د مسلمانانو نه دی کوم چې نن وخت کې دا مسلمانانې ښځې د لارو کوڅو کې اچوي دا د مسلمانانو لباس نه دی داسې خو پخوا کور کې هم چا نه استعمالو لا پاتې لاره کوڅه کې او په لاره کوڅه کې زنانه دوه اودېږي نه که زړه او که ځوانه را بعضې دوه په لاره کې ولاړې وي په ټوټې لاس ایښې وي داسې ګپ لګي لکه چې دا کور ولاړې وي په لاره سړي زیو راځي او دوی په لاره کې دوه ولاړې یو بل سره ګپ لګي ناګانه چې په روانېدو کې نو بیا مخ راواړئ په سومنټه بیا ګپ شپ ولګو نو دا په لاره کې د ښځو ودرېدل او بیا په آخر کې یو بل سره چپ چپ بلې ښکاري دا د مسلمانۍ طریقې نه دي سړي یې شاته کړل میدان د ښځو ډک دی چې هر ځای کې ګورې نو بس ښځې دي پکې نو شریعت وایي یدنین علیهن من جلابیبهن رازوړن لیکي په ځان راښکته لیکي په ځان باندې من جلابیبهن خپل پړوني ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین دا کومې ښځې چې بې ستره بې پردې په لارو کې دي وی دا اصلي ښځې نه دي د اصلي او د وینځې په منځ کې شریعت فرق راوستی دی وینځه ښځه د خپل مولا خدمت کوي نو که په ډېر ستر لازم شي نو دا د مولا خدمت پوره کولی نه شي نو دې ته لږ غوندې په ستر کې ګنجایش ساتلی شوی دی نو چې دا کومې ښځې په دې لارو کوڅو کې کولو ګرځي دا خلکو ته وایي چې عملا ما ته وګورئ ګورې زه اصیله نه یم زه وینځه یم بې قدرې بې عزتې ځان دې ولې سپک کړ پړونې په ځان واچوه چې زه اصیله یم زه قدرمنده یم او چې داسې خوشکۍ ګرځې نو ته خو سپکه شوې ته خو وینځه شوې نو ځان نه وینځه ولې جوړی نو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې منافقانو چې په لاره به وینځې تلې وبې دروړه تورېږه ته د چا وینځې خرڅوي خو دې نه چې زه دې واخلم نو دا خبره چیړ چاړ به یې ورسره کوم وینځه سره به یې ګپ شپ ولګو یو اصیله ښځه به روانه ناګهانه هغه به یې ودروله وبه چیړله د چا وینځې د کوم ځای نیک سره دې خبره کوم چې واغلم چیړ چاړ به که هغې خو ته زه اصیله ښځه یم زه خو د چا وینځه نه یم زه خو نه خرڅېږم اوهو تېر وتم بس معافي کوه تېر وتم ما یې جوړ ته وینځې
نو منافقانو د وینځ په بانا اصلي ښځې چیړل شروع کړل. الله حکم راولېږه چې وینځه خو وینځه ده، مجبوره ده د خپل مولا په خدمت کې اوړي راوړي، نو د هغې په سطر کې لږ اسانتیا او گنجایش دی. نو اصلو ښځو تاسو ځان د سر نه خپو پورې پټ کې چې منافق ته دا موقع نه میلاوېږي چې دا وینځه ده او ما وچېړه ده. نو چې کومه خلک ځان ښکاره کوي دا خلکو ته چې وایي چې زه وینځه ته څه کوئ نه هغه کوئ. نو ځان په خپله درنول او ځان په خپله سپکول د پښتنو ښځو په خپل لاس کې دي. خدای د پښتنې درنې لري، مسلمانانې ښځې الله درنې لري، سپکۍ دی نه. دا کومې چې مارکیټۍ شولې دوی ځان سپک کړی دی، دا دې خدای پوهې کړي چې درنې شي. ذالک ادنا ان یعرفنا، دا پورا سطر کول د دې لپاره ان یعرفنا. ذالک ادنا دا قریب دی ان یعرفنا چې دوی وپېژندلی شي، فلا یؤذین دوی ته به تکلیف ونه رسولی شي. وکان الله غفورا رحیما، الله پاک بخون کی اور مہربان نے کہ اسم توبہ ویستلا اللہ بڑے معاف کی کہ اسم توبہ نو باسم جہنم تبرئی. اللہ غفور الرحیم دے بڑے بخی. لئن لم ينتهي المنافقون، کچر منافقان در اقبل کردار نمن نشی اصیل خضیا ویل چیرل کئی. لئن لم ينتهي المنافقون، كثر منافقان سوي من نشي، والذين في قلوبهم مرض او اخلق کہ پزونو کے مرض دا نفاق دے، پزونو کے دا بد نظرے اور دا شہوت پرست مرض دے. والمرجفون في المدینة او اخلق کہ دا دروغ خبر پا مدینہ منورہ کے اوڑی روڑی. دا اسلام مخالف دومره طاقت تیار کو فلانی زی حمله وکړه، دونه مسلمانانو ته تکلیف ورسو، دا د دروغو خبرې کوي. نو که دوی منلی شي، والمرجفون فی المدینة او هغه خلک منلی شي چې د دروغو خبرې وړي په مدینه کې، لنغرینک بهم من به تا مسلط کو په هغوی باندې، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. هم لا یجاورونک فیها، بیا به په مدینه کې تا سره ګاونډیان پاتې نشي دوی، الا قلیلا مگر ډېر لږ د مدینې نه به بهر شي. نو چې بهر کېږي ملعونینا لعنتیان به وي، اینما ثقفو هر ځای چې دوی ونیوی شي، اخذو نو کم ځای کې چې دوی بیا موندې شي، اخذو وبنیوی شي، وقتلوا تقتیلا دی بقتل شي فقتل ولسرا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، دادا اللہ طریقہ دستور دے فی الذین پاک خلقو کے خلو من قبل چمخ کے تیر شوی دے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تبا نبیامو میں دا اللہ طریقے لرب بدلے دل، دا اللہ قانون و طریقہ نبدلے گی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا أيها النبي قل لأزواجك، اے پیغمبر علیہ السلام تقبل ببیان طوعیا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کچرتا سو ارادہ لرے غوارے زندگی دا دنیا،
وزینتها او دا دنیا ڈول ڈال او زینت غوارے رونق غوارے فتعالینا نراشے امتعکن زب فیدہ دا ارسو متاستا و اصرحکن صراحا جمیلا رخصت بکم تاسو لرا پدیر خور رخصت دو سرا جوڑا جامع بدرکم و رخصت بنکم نکانا بمعباسم وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او کچر تاسو ارادہ کرے غوالے تاسو اللہ او دا اللہ رسول والدار الآخرتا او کور آخرت غوالے جنت غوالے او پیغمبر علیہ السلام سرا دا غریبے جنتی رول غوالے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ پاک اعد للمحسنات تیار کرے دا نیکانو بیبیانو دا پارا من کن لتاسنا اجرا عظیما